مرکزي حکومت غوښتله چې تا چپ کړي او ستا د دغه چپ پاتې کېدو لپاره تا ته ځینې پیشنهادونه وکړي. دا رښتیا ده؟ ما ته چې ټول حکومت په یو پلاستیک داسې وپېچه راکړم ما څوک چپ پاته کوی نه شي. زما د خلکو حق دا پر ما حق دی. نن زه په قدرت کې یم. دا مسؤلیت شرعي انساني په هر حساب په افغانستان زما په غاړه. زه د خپلو خلکو ناره باید چې پورته کړم، نه مې څوک چپ کوی شي، نه دې څوک په دې تمه کېږي، نه مې څوک رانیوی شي، نه مې څوک خوله راتړی شي. او خوله چې مې رابندوي یو الله رابندوي چې ساه راڅه واخلي. نور د چا پلار هم دا کار نشي کولی. هر څوک چې دا کار کوي اشتباه ده. زما د خلکو حق دی. که چا خوا بدېږي کش کېږي، زه د خپلو خلکو حق غواړم. د خلکو حق مې د خلکو امنیت، د خلکو حق مې دا نه دی چې زه وایم چې زموږ خلکو ته پیسې راوړي څوک دې ورکړي. د خلکو حق مې دا نه دی چې زه وایم راس ما ته غټ مقام راکړه. د خلکو حق مې دا دی چې زما سیمې ته امنیت راغلی، ټول افغانستان ته امنیت غواړم، بیا د لوی کندهار ته غواړم. دا زما حق دی. زما فراه په اور کې سوځي، زما هلمند په اور کې سوځي، زما روزګان په اور کې سوځي. د خلکو باندې اختر و. زما په جلال آباد کې د پر دنیا د نوي کال ورځ زما جلال آباد جنازه په وینو رنګ د خلکو باندې اختر و. زما د روزګان ښځې د روزګان په رود کې په ګولۍ ویشتې وي او په اوبو کې پرتې وي. نو دا د زغم وړ نه دی. دا زما حق دی. نه څوک خوله راتړی شي او نه مې څوک چپ کوی شي، نه د څوک اختارونه راکوي، نه د چا په اختار با کوم، نه په مرکه منم. یو شی منم چې دغه سیمې ته حقیقتي کار وکړي، زه به لکه عسکر داسې ورسره ځغلم. زه داسې خاطره درته ووایم چې هغه په جهان کې څوک نشي کولی او نه شته. رئیس صاحب تللی و معروف ته زموږ وطن ته. زموږ په کلي کې په شیخزو کلي کې طالبانو جنګ پر کړی وي. د جنګ پر جنګ باندې دغه کړی دي، صاحب خبره سر خلاص و. د دوی سره جنګ دی. په جنګ کې یو طالب نیولی دی د سلا سره. دا کلیوال را ولاړ شوي دي. زما یو سپین ساری وریندار زموږ د مشر ورور حاجي صاحب کوروالا ده. وړم کال په وام کې بم شهیده که بم پر پټاو شو. خلکو دغه خبره کړې ده چې دا طالب یې ونیوی. دا راغلی ده، د عسکر یې پوښتنه کړې ده چې اجرایش چیرې دی؟ هغه وویل په سرای کې دی. نو د حال ورکړی دی چې ورسه ورته وایه د حاجي کریم خان سپین ساری راغلی ده، ستی په کار دی. دی وله راوتلی دي، روغبړ یې ورسره کړي دي، پر لاسو یې مچ کړی. بیا راورته چې موره خیر، ول په دغه لیوني پسې رالم چې دا تا ټینګ کړی وي، خلک ماله راړه. ده ورته ویلي وو، ستا په خبره سر خلاص و چې زه ولې راکړې موره، تا ولې دونه تکلیف کوئ؟ ماله به دې حال راکوی، ما به در استولی وی. په وپوهېدې هغه هلک یې د ټوپکه سره دا زما مشر وریندار ته په لاس ورکړی وي. دغه د ده په تاریخ کې هېڅ زما هېرېدونکی نه ده. ستا په خبره سر خلاص. دا په تاریخ کې ما په کتابچه کې د اولاد لپاره لیکلې ده. دا هېڅ نه هېرېدونکې مسله ده او دغسې واکداره کار څوک بل کولی هم نه شي بیا اجرې شي.